بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. صرف 15 دقیقې سوچ پرې وکړئ. فکر وکړه ته نن مړ شوې، غسل او کفن درکړل شو، کټ دې د کور په انګړ کې ایښی دی، لږ ساعت پس دې قبر ته وړي او هلته در باندې د خاورو انبارونه جوړوي. په توره تیاره قبر کې به پروت یې، نه بچیان در سره شته، نه مور خور ورور او نه خپلوان در سره شته. نو ستا به څه حال وي؟ که چیرې ممکنه وه او په همدغه موقع درته وویل شو چې صرف د یوې میاشتې لپاره بیرته دنیا ته لاړ شه، نو دا یو میاشت به تاسې په دنیا کې څه کول؟ کاروبار، پیسې ګټل، ښه خوراکونه کول او که عبادت کول؟ حتما جواب مو دا دی چې یوازې او یوازې عبادت کول. ښه، نو دا اوس چې کلونه عمر درکړل شوی دی، څومره وخت مو د قرآن کریم تلاوت او نورو عباداتو ته ورکړی دی؟ هغه وخت چې بیا ارمان کوو او هیڅ ممکن نه ده چې بیرته دنیا ته راوګرځو، نن ولې په غفلت کې پراته یو او دنیا راګیر کړي یو؟ دوستانو، موږ تاسو ته پکار دی چې د دنیا سره سره د الله تعالی طرف ته مکمل توجه وکړو، ځکه چې په سا ادوار نشته او مرګ هر وخت ناګهانه راتلونکی دی. که دا د پنډه کې خبرې مو خوښې شوې وي، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې موږ تاسو ته هر وخت همدغسې خلاصه او له فن څخه ډکې ویډیوګانې جوړې کړو او تاسو سره یې شریکې کړو.